مولوی صاحبانو په تیر درس کې مونږ او تاسو وضاحت د دې خبرې وکړه چې د سبحانه متعلق څو رایې وې د علما کرامو. یوه رایه دا وه چې دا صیغه د مصدر ده، دویمه رایه دا وه چې دا صیغه د چا ده؟ د اسم د علم مصدر ده. کومه رایه چې د مصدر و په هغې اعتراضاتو هغه مو هم ذکر کړه سره د جوابونو. کومه رایه چې د علم مصدر و نو هغه مو هم ذکر کړه سره د چا د جوابونو. اوس راځئ مولوي صاحبانو دیزي ته او یو بل وضاحت موږ او تاسو په دیزي کې کوو. هغه وضاحت دا دی علماء کرام دیزی کی لکی چې سبحانه کې چې هر کله دا درې احتمال شول، اسم مصدر، علم مصدر او مصدر، نو د سلم دا عمده شرح چې دی مولوی صاحبانو شروح خو ډیر دی، ولیکن په دې شروحو کې عمده شرح چې دی نو هغه دوه دي. یو عمده شرح د سلم دا قاضی ده، دا کوم چې موږ تاسو تکمله کې وایو، او دویمه عمده شرح د سلم ملا حسن دی. قاضی ملا صاحب چې دی دا ترجیح ورکړی د مولوی صاحبانو چاته مصدریت ته چې دا مصدر دی، او دغې دپاره دلایل هم ذکر کوي قاضي کې. او دې طرف ته ملا حسن وایي چې اسم مصدر دا راجح دی او علم مصدر چې دی دا څه شی دی؟ مرجوح. نو دوی رجحان چاته کوي؟ دې ته چې دا اسم مصدر دی، او چا چې علم مصدر ورته ویلی دی نو دا څه شی دی؟ دا مرجوح دی. اوس دیزی باندې په دې قول د ملا حسن صاحب اعتراض دی. خلاصه د اعتراض دا ده ملا حسن ته علما وی نه منو دا خبره چې ته وایي چې اسم مصدر دا راجح دی او علم مصدر څه شی دی؟ مرجوح. ان د علم مصدر ته چې مرجوح وای نو دا خبره سره نه منم. ولې نه منم؟ وجه د نه منلو دا د مولوي صاحبانو چې وای مونږ وګورو دا یو عربي فصیح او بلیغ شاعر په شعر کې دا سبحانه چې دی د علم مصدر استعمال دی. څه شی استعمال دی؟ دا علم مصدر استعمال دی. نو چې د په شعر کې سبحانه علم مصدر استعمال شو نو معلومیږي دا چې دغه احتمال راجح دی نه احتمال مرجوح. او هغه شعر څوک دی؟ شعر د چا دی؟ او هغه شعر کوم یو دی مولوي صاحبانو؟ دا عاشا یو شاعر دی، د مدح د عامر ابن طفیل کوي او هجو د علقمه کوي. پخوا قانون داسې و دا شاعرانو چې شعرونه به ویل د دې یو لوی یو ګرم میدانو د شعر او د شاعرۍ راغونډ به شول. نو بل شیان خو نو چې د دین اسلام ستاینه یې کړې وای یا دا شیان خو نه په هغې وخت کې نو راغونډ به شو، د خپلو نیکونو ستاینې به یې شروع کړلې، د خپل نسب ستاینې به یې شروع کړلې، د خپلې قبیلې ستاینې به شروع کړې. چا به د خپلې اوښې ستاینې کولې، چا به د خپلې تورې ستاینې کولې، چا به د خپلو اسونو ستاینې کولې. بس دغه شیانو باندې دا مشاعرې به ګرمې وې. نو ستاینې به کېدې خو لیکن د شعر د فصاحت نو بیا انداز و. نو په دې کې دی رالګېدلی دی د دغې شاعر ستاینه کوي او دی بل چې دی هغه څه شی کوي؟ هجوه بیانوي او وایي پکې ولقد قلت لما قد جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر سبحان من علقمة الفاخر. نو دیزی کې دا شعر شاعر ویلی، په دیزی کې مولوي صاحبانو سبحان علم مصدر دی. سبحانه څه شی دی؟ علم مصدر دی. او دلیل په دې باندې څه شی دی؟ سبحانه کې تنوین، او دا تنوین تینا ساقط شوی دی. ځکه تنوین چې موږ تاسې وایو ساقطیږي نو دا په یو د امورو ثلاثو سره تنوین چې یا ساقطیږي د وجې د چا نه؟ د اضافت نه. د وجې د چا نه؟ کله چې منونه کلمه د هغې بل چا ته اضافت کې نو تنوین به ترېنه غورځېږي. ولې؟ ځکه دا تنوین دا اضافت تقاضا د چا کوي؟ د اتصال. او تنوین تقاضا د چا کوي؟ د انقطاع. نو د دې وجې نه د اضافت په صورت کې تنوین حذفیږي.
کله چې مولوي صاحبانو یو کلمه باندې الف لام داخل شي نو دغې نه تنوین ساقطېږي. ولې تنوین دلالت په نکارت کوي او الف لام دلالت په چا کوي؟ په تعریف، او د دواړو په درمیان کې سره منافات ده. دریم چې کله یو کلمه غیر منصرف وي نو دغې نه تنوین غورځېږي. وجه د غورځېدو څه شی ده؟ ځکه مولوي صاحبانو غیر منصرف باندې کسره او تنوین نه راځي. نو چې کسره او تنوین په غیر منصرف باندې نه راځي نو دې ځای کې چې موږ وکتلې چې دا سبحانه نه تنوین غورځېدلی دی نو دلته خو الف لام هم نه وه. څه شی و مولوي صاحبانو؟ الف لام هم نه وه. د وجې د غیر منصرف توب نه هم دې ځای کې د الف لام څه شی دی؟ دا تنوین د دې نه نه دی ساقط شوی. نو معلومه شوله دا چې دې ځای کې دا تنوین چې غورځېدلی نو سبحانه مولوي صاحبانو علم مصدر دی او د دې علم مصدریت د وجه نه د دې څه شی شوی دی؟ دا اضافت شوی او تنوین د دې غورځېدلی دی. دا صاحب را لګیږي چې دا څوک وایي چې علم مصدر نه دی او مصدر دی د دوی د دغې قول نه جواب کوي. وایي خبره ستا ټیک ده چې دې ځای کې سبحانه نه تنوین غورځېدلی خو لیکن دا شاذ دی او واقع ده په مرتبه د شذوذ کې. نو چې هر کله دا شاذ شو واقع شو په مرتبه د شذوذ کې نو یو شاذ ځای ته په نورو اماکنو او مواضعو باندې ترجیح ورکول مناسب. یو شعر دی چرته پیدا که په عربي ژبه کې چې په هغې ځای کې د سبحانه استعمال څه شي وي؟ علم مصدر وي. او ته بیا وایې مولوي صاحب څه شی ده؟ دا به هر ځای کې علم مصدر وي، دا نه ده. دا یو. دویم جواب علماء کرام دا کی چې دا نه منم چې تنوین ساقط شوی د وجې د عدم انصراف نه. هلکه دې ځای کې وایې ته وګوره غیر منصرف و دو صفتونه پکې راغلل، الف نون مزیدتان پکې راغی او بل پکې علمیت راغی. نو معلومه شوله چې علمیت پکې دی او دا تنوین ساقط شوی د وجې د علمیت نه دی. نو معترض وایي دا خبره در سره نه منم. ولې نه منم؟ وایي ځکه در سره نه منم چې دلته دا تنوین ساقط دی د وجې د چا نه؟ د اضافت نه، نه د وجې د غیر منصرف توب نه. د دې سبحانه ما بعد ته اضافت شوی دی. نو چې اضافت شوی نو تنوین د وجې د اضافت نه غورځېدلی. نو چې هر کله د دې اضافت وشو مولوي صاحبانو وروستو علقمه ته نو دې ځای کې اوس اعتراض راغی چې هلکه بیا خو خلاف مقصود لازمیږي. کله چې اضافت د چا وشي؟ د سبحانه علقمه ته وشي. خلاف مقصود سره کم راځي په دې طریقه باندې چې مقصود دې ځای کې د مصنف دا چې دی څه شی دی مولوي صاحبانو؟ د دغې شعر نه حجوه د علقمه ده. او چې کله دې وویلې چې سبحانه علقمه پاک دی علقمه نو دې ځای کې اوس د حجوې په ځای باندې مدح راغله او که نه؟ هلته سبحانه من علقمة الفاخر. نو دې ځای کې وګوره چې تا کله دا سبحانه اوس علقمه ته مضاف که نو په دې صورت کې لازم شو خلاف مقصود کوله د حجوه او راغله څه شی؟ مدحه. نو دی راغی جواب کوي ویې لکه ټیک ده چې په دې صورت کې چې کله د سبحانه اضافت موږ چا ته وکړو؟ علقمه ته وکړو، مدحه راځي. ولیکن دا مدحه چې دی دا په دوه قسمه باندې ده. یو مدحه حقیقتا وي او دویم مدحه علی سبیل الاستهزاء وي. مدحه علی سبیل الاستهزاء دا جوړیږي لکه یو غبي انسان وي. تاسو ته ما ویلی وه غبي انسان، تاسو ته ما ویلی و دغه غبي انسان ته څوک ووایي چې مولوي صاحب په خیر راغلی، شیخ صاحب په خیر راغلی، محدث صاحب په خیر راغلی. یا یو بیکاره سړی دی بدعمله هغه ته خلک وایي چې صوفي صاحب په خیر راغلی او پیر صاحب په خیر راغلی. نو دا مدح خو خلک کوي خو لیکن دا مدحه ده ظاهر کې بده خبره خو نه ده. ښه صفت ذکر کوي خو دا مدح وي علی سبیل الاستهزاء. دې ځای کې چې دا کومه مدح وی لازمیږي د وجې د اضافت د چا نه؟ د سبحانه نه علقمه ته. نو دا مدح مولوي صاحبانو علی سبیل الاستهزاء ده، نه د بنا په حقیقت باندې. پوه شوي تاسو په دې ځای باندې؟ دا دوه. او یا مولوي صاحبانو که څوک اوس دې ځای کې بله خبره وکړي چې خطه وایي چې هلکه د سبحانه اضافت چا ته راغلی دی؟ علقمه ته راغلی. نو معترض وایي اضافت یې د دویمې وجې نه نه منم. هغه دا چې تاسو قانون دا ویلی دی چې په مابین د مضاف او د مضاف الیه کې به فصل وي. او دې ځای کې مولوي صاحبانو په مابین د مضاف او د مضاف الیه کې فصل دی، فصل وصل نشته بلکې څه شی دی؟ فصل دی. د مضاف او د مضاف الیه په درمیان کې به اتصال وي او دلته فصل راغلی دی په چا سره؟ په من سره. سبحانه من علقمة الفاخر. نو من راغلی او د مضاف او مضاف الیه په درمیان کې خو اتصال پکار دی او فصل د دوی ناروا دی ځکه د دې منځ کې شدت اتصال وي. نو دوی راغله جواب کوي. خلاصه د جواب دا ده
وای دا په مابین د مضاف او د مضاف الیه کې چې فصل ناروا وي نو دا په هغه صورت کې چې فصل کله په حرف اصلي سره راشي او که کله په مابین د مضاف او د مضاف الیه کې فصل راځي په چا سره په حرف زائد سره نو فصل په حرف زائد سره په مابین د مضاف او مضاف الیه کې دا داسې دی کلا فصل نه دا داسې ده کلا زائد حرف دی نو کومه معنا نه لري نو را دي شي منځ کې راغلی دا فصل مضر نه دی او د هغې دپاره چې دی د علما کرامو مثالونه وړاندې کړي دي دلته من حرف زائد دی او فصل په حرف زائد سره روا دی لکه قرآن کریم کې راځي ایم الاجلین قضیتا یا په دې شعر کې چې فی بیر لا حور سرا وما شعر او داسې ډېرې نمونې علما کرام نورم ذکر کوي نو خلاصه دا راغله چې په مابین د مضاف او د مضاف الیه کې فصل په حرف زائد سره دا داسې دی کلا فصل که څوک بله شبو کې دلته درته وایي چې مولوي صاحبانو ته راغللې او دې ویلې چې دلته دا فصل په من سره راغلی او دا فصل داسې دی لکه لا فصل نه او دا فصل د قیاس که په ایم الاجلین باندې یا په فی بیر لا حورین باندې نو دا قیاس تا ناروا ځکه دی چې دیزې کې ترا لګیږي قیاس د مسموع قیاس د غیر مسموع من العرب کوي په هغه کلماتو یا په هغه جملو باندې چې په هغه جملې مسموع من العرب دي راستم خیال نه یعنی هغه کوم شي باندې چې ته دا خپل دا سبحانه قیاس کوي چې التم ګوره حرف زائد باندې فصل راغلی او دلتم حرف زائد باندې فصل راغلی نو هغه فصل خو د عربانو نه مسموع و او دلته چې کوم فصل راغلی دی نو دا فصل مولوي صاحبانو څه شی دی غیر مسموعه نو قیاس د غیر مسموع کې په مسموع باندې او قیاس د غیر مسموع په مسموع باندې دا څه شی دی دا ناروا دی بلکې دا قیاس مع الفارق دی قیاس جواب په دې طریقه باندې وکړي چې ستا اعتراض به هغه وخت کې واردېده چې ما علت جامعه سمع ویلې بلکې علت جامعه بینهما هغه کون د حرف فاس زائد دی فاصلا بین المضاف و مضاف الیه او دا په دواړو کې موجود دی یعنی زه دا درته نه وایم چې د هغې هم سمه راغلی د دې هم سمه راغلی ده نو د مقیس و مقیسارې په منځ کې د علت مشترکه دغه دی نه دې کې مې خبره نه ده قیاس چې ما کړی نو قیاس په دې کوم لکه څنګه چې هلته وایي حرف زائد راغلی دلته هم په حرف زائد فصل راغلی دی د علت مشترکه په دې کې دی په سمې او عدم سمې کې نه دی دا یو جواب او دویم جواب علما کرام دا کې په دې ځای کې مولوي صاحبانو هغه مخکې نه جواب کو چې سبحانه مضاف دی او مضاف الیه د سبحانه مقدر ده اصل کې و عبارت داسې دی چې سبحان الله یعنی سبحان الله من علقمة الفاخر نو سقوط د تنوین د وجه د اضافت نه دی نه د وجه د عدم انصراف نه د وجه د چا نه د عدم انصراف نه په دې ځای باندې تاسو ورسېدلی نو څو قوله شو درې سبحانه مولوي صاحبانو یا مصدر دی لکه دا قول چې قاضي غوره کړی سبحانه چې دی یا علم مصدر دی لکه دا قول چې چا غوره کړی مولوي صاحبانو او دې طرف ته چې دی سبحانه یا اسم مصدر دی چا چې اعتراضات کول په علم مصدر باندې چې د علم مصدر احتمال مرجوح دی دا اعتراضاتو نه دوی راغلل څه شی وکړله جوابونه وکړل نو یو مبحث زموږ او ستاسو په دې ځای باندې تمام شو دویم مبحث چې علما کرام ذکر کوي هغه مبحث دی په باره د اعراب د چا کې د سبحانه کې نو هغه انشاءالله بیا ووایو د داسې نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ د الجامعه دارالاحناف کابل یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ